ګران لیدونکو تاسو د سی پروګرامینګ 28م درس لیدونکي یاستئ. په 28م درس کې موږ به په سی پوینټرز او ارې باندې بحث کوو. په دې درس کې به په دې هم پوه شو چې څنګه کولی شو پوینټر د ارې سره وکاروو، د پوینټر او ارې ترمنځ کوم ارتباط یا ریلیشنشپ شتون لري، او بل دا د پوینټر په طریقه موږ څنګه کولی شو د ارې یو ویلیو بدل کړو. نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. اول راځو په سی پوینټرز او ارې باندې بحث کوو. پوینټر تاسو پیژنئ چې د دې سره موږ کولی شو د یو ویریبل میموري لوکیشن یا اډرس ګیټ کو، چې په تیرو ویډیوګانو کې موږ په دې باندې بحث کړی. او ارې هم ارې موږ ویلی شو هغه لیست اف ویلیوګانې دي چې لرونکي د سیم ډیټا ټایپ وي. هغې لپاره موږ کولی شو د ارې استفاده ترې وکړو، چې د ارې سنگل لاین ارې په همدې شکل 2 ډایمنشنل ارې په دې باندې موږ وضاحت سره بحث کړی. په تیرو ویډیوګانو کې کولی شئ هغه ویډیوګان سره تعقیب کړئ. نو د دې کار لپاره موږ یو انټیجر ټایپ ارې کریټ کوو چې هغه به مای مارکس وي. مای سبجیکټ مارکس په نامه یو موږ ارې ډیکلر کوو چې هغې ته سایز 4 ورکوو او ویلیوګانو ته هم اساین کوو. نو ویلیوګانو کې 80 په همدې شکل 80 په دې شکل 90 او 100 دا 4 ویلیوګانې ما ورته ورکړه. ارې هم ډیکلر کړه او انیشلایز کړه. اوس راځو پوینټر د دې ارې سره کاروو. اول ارې کې لږ وضاحت ورکول غواړم. دا د ارې سایز دی، دا د ارې نیم، دا ټایپ، دا نیم دی، په همدې شکل دا سایز دی، او دا هغه ویلیوګانې موږ ورته اساین کړي دي. د ارې الیمنٹ څنګه ګیټ کوو، د هغې یعنې ارې انډکسونو کې چې کوم ویلیوګان دي هغه څنګه ګیټ کوو، هم د لوپ په طریقې سره چې ټول موږ ګیټ کوو، او هم انډیویجول څنګه کار کولی شو. د هغې لپاره که انډیویجول تاسو ګیټ کول غواړئ ډېر ساده، تاسو به ولیکئ مای سبجیکټ مارکس، دا د ارې نوم به ولیکئ او انډکس به تاسو مشخص کړئ چې کوم انډکس تاسو په کار دی. زه غواړم د 0 انډکس ویلیو ګیټ کړم. د هغې لپاره تاسو کولی شئ په دې شکل د 0 انډکس ویلیو ترلاسه کړئ، خو موږ دا پرنټ اف کې شو کول غواړو. نو تاسو به پرنټ اف تاسو ولیکئ، په همدې شکل را به شي فارمټ سپیسیفایر د انټیجر ټایپ لپاره به تاسو مشخص کړئ، یو کامه به ورکړئ او دلته به انډکس ورته ذکر کړئ. نو په دې شکل تاسو کولی شئ د ارې هغه د 0 انډکس هغه الیمنټ ګیټ کړئ. راځئ کمپایل او رن کړئ، ویې ګورئ. نو موږ ته به نتیجه راکوي 80. نو دا معنی چې په 0 انډکس کې د ارې 80 ویلیو پرته ده. که چېرته تاسو دلته وګورئ 80 ویلیو دلته شتون لري. نو په دې شکل موږ کولی شو د هر یو انډکس که زموږ په کار وي، نو تاسو به دلته یو انلاین ولګوئ چې نوي لاین کې موږ ته راکړي، او د دې د سټیټمنټ یو کاپي علمه، نو یا ډوپلیکیټ کنټرول ای سره تاسو کولی شئ کاپي دې والئ. په همدې شکل زه د آخري الیمنټ د 3 ماته هغه ویلیو باید ګیټ کړي، یعنې دریم انډکس کې د دې ارې کومه ویلیو پرته ده هغه شو کول غواړم ځان لپاره. تاسو به دا کمپایل او رن کړئ. موږ ته وایي چې په دریم کې چې څلورم شمېر کې څلورم راځي، مګر انډکس دریم ده، 100 ویلیو پکې پرته ده. که دا تقریبا د ارې سایز بیخي زیات وي، موږ په دې شکل انډیویجول هر یو ګیټ کوو، دا سخت کار ده. نو ښه طریقه دا ده موږ دلته لوپ کاروو. نو لوپ چې کاروو د هغې لپاره طریقه ده، تاسو به یو انټیجر ټایپ د کاونټ په نامه یو ویریبل به ډیکلر کړئ او په همدې شکل لوپ به وکاروئ. فار لوپ سنټکس دا ده چې تاسو به کاونټ ولیکئ او دا به انیشلایز کړئ په 0 سره، او دا بیا به کنډیشن تاسو ورکړئ چې دا لوپ به 4 پورې مخې ته ځي، او دا کاونټ به پلس پلس کیږي. بیا لاندې ورته سټیټمنټ ورکوو. کولی شئ دا سټیټمنټ تاسو کاپي کړئ، همدا یو وارې موږ لیکلی او دلته پیسټ کړئ، یعنې کوم څه چې تاسو پرنټ کول غواړئ هغه به تاسو پیسټ کړئ دلته. نو طریقه دا ده، موږ د 0 انډکس مکمل انډکس موږ نه غواړو چې سپیسیفیک انډکس راولو، بلکې لوپ په ذریعه باندې. نو د 0 انډکس په ځای به تاسو کاونټ ولیکئ، تر څو دا به داسې کېږي چې په دې شکل چې د کاونټ په ذریعه به راځي. اول 0 اساین، دلته به 0 اساین کېږي، د هغې دغه به تاسو درښکاره کوي، او بیا دا پلس پلس کېږي، 1 راځي، 2 راځي، تر اخره پورې 3 راځي. نو څومره الیمنټ چې دي انډکسونه هغه تاته شو کوي، د هغې ویلیو به تاته درکړي. نو که چېرته تاسو دا کمپایل او رن کوئ، ویې ګورئ د 80 نه تر 100 پورې
څلور الیمنټ دي په څلور انډکس کې تاسو به د هغې ویلیو درکړي. نو په دې شکل کولی شو موږ استفاده وکړو د ارې الیمنټ ترلاسه کړو. دا خو د ارې په اړه موږ هغه ابتدایي بحث وکړ. اوس خبره ده پوینټر څنګه کولی شو ارې کې موږ وکاروو. یعنې د ارې په ذریعه باندې وکولی شو موږ چې ارې ته الیمنټ اساین کړو، الیمنټ ګیټ کړو ته، خو پوینټر هدف دا دی چې هغه د یو ویریبل که هغه ارې وي که ساده ویریبل وي د هغې ویلیو نه بلکې د هغې اډرس ځان سره سټور کوي. نو څنګه کولی شو د پوینټر په طریقې سره د ارې اډرس موږ لاسته راوړو. د هغې ساده طریقه دا ده، موږ به دا هم کمنټ کړو. اوس راځو موږ پوینټر کاروو. اوس زه وایم چې د زیرو انډکس هغه ویلیو زما نه ده پکار بلکې د هغې اډرس زما پکار دی. فکر وکړئ دا که چیرې موږ رن کړو ما ته به څه راښکاره کړي، دا به ویلیو راښکاره کړي. راځئ یو ځل بیا زه رن کوم، تاسو کمپایل او رن کړئ، وګورئ په زیرو انډکس کې اویا پروت دی. نو دا ما ته ادرس راته ښکاره نه کړه بلکې ویلیو راته ښکاره کړه. که چیرته غواړم ادرس نه استفاده وکړم او تر څو ادرس ګیټ کړم د زیرو انډکس، تاسو به دا فارمټ سپیسیفایر پوینټر ته بدل کړئ او دلته به تاسو یو ریفرنس اپریټر به تاسو وکاروئ. په همدې شکل راشئ کمپایل او رن کړئ، دا به اوس موږ ته ادرس ښکاره کوي. نو په دې شکل موږ کولی شو ادرسونه ګیټ کړو. که د هر یو دغه تاسو په کار وي راشئ دلته کاپي ترې والئ، دلته ولیکئ 3، نو د دریم انډکس ادرس به تاسو ښکاره کوي، د زیرو هم او د دریم هم ښکاره کوي. نو ګورئ دا ادرسونه موږ ته ښکاره کړه. یعنې دا تاسو کولی شئ د لوپ په طریقه هم دا ادرسونه ټول ګیټ کړئ. راځئ د لوپ په طریقه د یو نه بلکې د ټولو ادرس ته ګیټ کول غواړم. نو زه به داسې وکړم، دا ویلیو ګیټ کول طریقه خو تاسو یې زده کړه. زه به انټیجر لپاره داسې به وکړو، اډرس کاونټ په نامه به یو بل ویریبل زه ډیکلر کړم او فار لوپ کې به د همدې نه استفاده وکړم. نو زه راځم هلته ورته لیکم اډرس کاونټ، اول ځل ورته زه زیرو اساین کوم او د هغې نه وروسته کنډیشن ورته لګوم چې دا اډرس به انکریمنټ کېږي یو تر کوم وخته پورې، تر کله چې کنډیشن سپیسیفیک کنډیشن چې لیس دین څلور وي، یعنې څلور نه کم وي، دا لوپ به چلیږي. او په همدې شکل تاسو دا اډرس ویریبل شی کوئ، دا به تاسو پلس پلس کوئ او په همدې شکل تاسو دا لاندې دغه ورته وچلوئ، هغه سټیټمنټ ورته ولیکئ. نو دې کار لپاره تاسو به څه وکئ، دا چې زیرو نه سټارټ علي، نو دلته موږ سپیسیفیک نه لیکو بلکې دلته ویریبل موږ لیکو. یعنې هدف دا به زیرو ته راځي، زیرو دلته تاسو به د زیرو ادرس شو کوئ، په همدې شکل 1 به راځي، 2 به راځي تر 3 پورې، یعنې آخري لاست انډکس دریم ده، د هغې ادرس به تاسو شو کوئ. نو تاسو راځئ کمپایل او رن کوئ، وګورئ نو موږ ته به لیست اف اډرسز راکړي. دا د لوپ په ذریعه باندې موږ وکولی شو چې د ارې د ټولو انډکسونو ادرس ترلاسه کړو. نو په دې شکل تاسو کولی شئ د پوینټر په استعمال سره د یو ارې د الیمنټونو یا د انډکسونو اډرسونه ترلاسه کړئ. اوس که یو څوک وایي چې د الیمنټ ترڅنګ مات ادرس ترڅنګ ماته ویلیو هم راښکاره کړه، هغه هم موږ کولی شو. نو د هغې کار لپاره تاسو به څه وکړئ، اول د اډرس غواړم، د هغې نه وروسته ماته څه د شو کړي، ویلیو دې راته شو کړي. نو تاسو فارمټ سپیسیفایر ډي به تاسو وکاروئ او په همدې شکل تاسو راشئ، دا د اډرس لپاره تاسو دلته یو کامه ولګوئ او دا به تاسو دونه به تاسو کاپي کړئ چې دې سره فقط موږ کولی شو د هغې ویلیوګانې ګیټ کړو په دې شکل، او بل به تاسو دلته یو سپیس په ورته ولګوئ یا یو ډیش ورته ورکړئ په دې شکل. یعنې دا معنا فارمټ سپیسیفایر موږ پرسنټیج ساین پی راوسته او دې لپاره موږ دا اساین کړو. نو دا معنا چې دې سره موږ ته به ادرس راکړي د انډکسونو او فارمټ سپیسیفایر ډي او په همدې شکل دا ارې ما اساین کړه ورته په دې شکل مای سبجیکټ مارکس وي به اډرس کاونټ کېږي، دې سره به څه راښکاره کوي، ماته ویلیو راښکاره کوي. راځئ دا کمپایل او رن کوي، وګورئ نو ګورئ موږ ته ډېر ساده یې راکړه چې زیرو انډکس دی چې دا ادرس دی او دا ویلیو پکې پراته ده، په همدې شکل دا دویم انډکس، دریم انډکس، څلورم انډکس.
نو د اډرسونو په شمول یې موږ ته ویلیوګانې هم راکړه. یعنې په دې شکل موږ کولی شو پوینټر څخه په ارې کې هم استفاده وکړو. ښه یاداوري کول غواړم ګران لیدونکو دا ټول پریکټیس فایلونه چې دي دې ګیټ هاب اکاونټ څخه تاسو ترلاسه کولی شئ. ګیټ هاب اکاونټ سره فالو کړئ او نور ورته کوم یوزفل کوډ وي تاسو کولی شئ پروجیکټ ریلیټډ ترلاسه کړئ. بله مهمه موضوع چې ده راځو موږ د پوینټر او د ارې ترمنځ دا ریلیشنشپ ګورو چې دا کوم ریلیشنشپ د دواړو ترمنځ شتون لري. دا به هم زه کمنټ کوم. راځو موږ داسې کوو که چیرې موږ د پرنټ اف سټیټمنټ په شو کولو سره زه راځم دلته پرنټ اف لیکم او په همدې شکل دلته کنټرول ډي زه ورکوم او دلته راځم زه دا سبجیکټ مارکس چې دی ارې نوم د لیکم په دې شکل او تاسو به دا 0 انډیکس ته ولیکئ. دا که چیرې تاسو شو کوئ راځئ کمپایل او رن کوئ موږ ته څه ښکاره کوي ویلیو راته راښکاره کوي یعنې د 0 انډیکس ویلیو راته راښکاره کوي. اوس زه غواړم د 0 انډیکس اډرس ترلاسه کړم نو زه به دلته فارمټ سپیسیفایر به پی ته بدل کړم او دلته به یو د ریفرنس اپریټر نه به زه استفاده وکړم. که چیرته رن او دلته به موږ یو دغه ولګوو ته سلش ان به زه ولګوم دلته په همدې شکل د لاندې به هم سلش ان موږ ولګوو. دا که چیرې تاسو کمپایل او رن کوئ نو ګورئ ماته اویا راښکاره کوي بیا راته ادرس راښکاره کوي نو دا معنی چې اول سره موږ کولی شو ویلیو ګیټ کو په دویم پرنټ اف سټیټمنټ سره موږ کولی شو د هغه اډرس ګیټ کو. اوس د اډرس ګیټ کولو لپاره راځي یو بله طریقه کارو موږ داسې کوو چې لیکم پرنټ اف پرسنټیج او پی لیکم بیا زه راځم د انډیکس نه لیکم بلکې فقط د ارې نوم لیکم چې دې سره موږ څه ترلاسه کوو. تاسو دا کمپایل او رن کوي وګورئ نو ګورئ موږ ته دوه ادرسونه یې راکړل مګر دا دواړه ادرسونه سره یو شی دي. نو که چیرې تاسو وګورئ اول نمبر ماته ویلیو راکوي دویم ادرس دی دریم ادرس دی نو دا معنی چې د ارې نوم او د ارې هغه فرست الیمنٹ دا دواړه ادرسونه سره یو شی دي. معنی د ارې نوم چې دا خپل یو ریفرنس د اول الیمنٹ لپاره یا د فرست انډیکس لپاره یعنی موږ کولی شو دلته یو د پوینټر په ذریعه ریلیشنشپ پیدا کړو چې ارې خپل د ارې نیم دا ریفرنس ده د اول الیمنٹ یا د 0 انډیکس لپاره نو په دې قسم سره موږ کولی شو یو ارتباط پیدا کړو. یعنی که چیرې تاسو غواړئ د فرست انډیکس هغه ریفرنس ګیټ کړئ تاسو کولی شئ د ارې د نوم څخه په استفاده هم کولی شئ د هغې څه ګیټ کړئ ریفرنس ګیټ کړئ یا د هغې اډرس نو موږ کولی شو د دې څخه په استفادې ارې ته موږ دوباره بل ډیفینیشن ورکړو. راځئ دا کار څنګه کوو داسې موږ کوو یو اوس د انټیجر ټایپ پوینټر د ډیکلر کومه زه راځم مای مارکس لیکم مای مارکس پوینټر دا ما ډیکلر که دا بل ویریبل او دې ته زه یو څه انیشلایز کوم د کوم ویلیو ته ورکوم څه ورکوم خپل اساین کوم ادرس د چی شي د دې ارې اډرس ورته اساین کوم. لکه تاسو په دې پوهیږئ چې پوینټر ویریبل څه کوي د ویلیوګانو اډرس ځان سره سټور کوي نو تاسو په دې شکل کولی شئ اډرسونه ورته وګورئ. نو دې ته موږ اساین کړه اډرس که چیرې زه دا پرنټ اف ته راځم او زه غواړم چې دا وګورم د دې ادرسونه زه ګیټ کړم او یا د دې ویلیو زه ترلاسه کړم نو راځئ اول د کنټرول د پرسنټیج پی نه استفاده کوو او دلته ورته کامه ورکوو او زه دا پوینټر ویریبل ته یوز کوم استعمالوم تاسو ورته وګورئ په نتیجه کې به موږ ته څه راکوي. کمپایل او رن کوي دا نور به موږ کمنټ کوو دا زموږ نه دي په کار د درې وړ د کمنټ کوم. کمپایل او رن کوي تاسو یعنی موږ ته یې څه راکړه اډرس یې راکړه چې څه راکوي د ارې د 0 انډیکس اډرس موږ ته راکوي ځکه د ارې نیم خپله د دې اډرس موږ ګیټ کړه چې د ارې د نیم اډرس او د 0 الیمنٹ اډرس دواړه سره یو شي دي.
او که چیرې د دې زمونږ ویلیو په کار وي بیا هغې لپاره موږ فقط څه کوو دلته یو د سټریک نه استفاده کوو او دلته موږ ډي ورته لیکو که چیرې دا کمپایل او رن کړمه تاسو ورته وګورئ اویا یې ماته راکړه یعنې دا معنا مخکې چې کوم ادرس موږ ګیټ کړ هغه د 0 element ادرس دی او که چیرې ویلیو موږ ګیټ کوو په دې شکل کې موږ شو موږ د هغې ویلیو هم ګیټ کوو دا تاسو هم زده کړه چې پوینټر سره موږ کولی شو ویلیو د پوینټر سره د ایرې څخه اډرس او یا ویلیو ګیټ کو او هغه استعمال کو اوس یو بل خبره موږ څنګه کولی شو د پوینټر په ذریعه باندې ایرې کې الیمنټونو یا د الیمنټ یا د انډکسونو هغه ویلیو ته تغییر ورکو یا دوباره ری انیشلایز کو دا کار څنګه کیږي راځئ داسې کوو تاسو په دې پوهیږئ چې پوینټر نیم د ایرې نیم خپل د فرست انډکس ته یو ریفرنس جنریټ کوي یا پوینټینګ کوي نو که چیرې زه داسې ولیکم static my subject marks دا زه ولیکم او دې ته زه اساین کما لسه نو دې څخه هدف دا دی چې 0 انډکس ته موږ لس اساین کړه دې څخه مطلب دا دی نو راځئ موږ دا ګورو چې 0 انډکس ته څنګه موږ لس اساین کړه نو همدا تاسو وګورئ دې نه مخکې که چیرې موږ دا راوالو وی ګورو پرنټ اف موږ دلته لیکو او په همدې شکل موږ دلته څه کوو اډرس ګیټ کوو د 0 انډکس ګورو چې آیا هغې کې څو پراته دي نو مای سبجیکټ مارکس تاسو بس یې وکړئ چې موږ کوم دي کارولی دا ده صحیح نوم به ورته والی او تاسو راشئ دلته وګورئ دلته ولیکئ مای سبجیکټ مارکس موږ به دا فعل لپاره کمنټ کو دا کمنټ او دا زه دلته کارومه دلته یې وکاروئ او تاسو دا دواړې برخې کمنټ کړئ او تاسو وګورئ چې موږ ته به څو راښکاره کوي تاسو کمپایل او رن کړئ مای سبجیکټ مارکس دلته به تاسو ته 0 انډکس به ته هم مشخص کړئ تاسو دا کمپایل او رن کړئ موږ ته راښکاره کوي اویا خو مګر د پوینټر په طریقې اوس موږ دا انډکس 0 انډکس ویلیو ته موږ تغییر ورکوو اوس زه راځم دلته زه ورته اساین کوم ما ورته لس اساین کړه راځئ دا اوس ګورو چې دې ویلیو موږ ته څو راښکاره کوي کمپایل او رن یې کوي نو ما ته به راښکاره کوي لسه یعنې هدف دا موږ ایرې الیمنټ ته د انډکس ویلیو تغییر کو نو د پوینټر په ذریعه او په دې موږ وتوانېدو نو دا ویډیو هم دلته پای ته رسیږي د اوس لپاره خدای په امان د بیا لیدو په هیله